نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په جنگ بدر کې فتح اومنتلې شو کنه نو 2 صحابه کرام مرګري کړو وی تاسو لاړ شئ او مدینه منوره کې زیره وکي چې مسلمانانو فتح اومنتله تاسو لاړ شئ مدینه منورې ته او هلته زیره ورکي چې مسلمانانو فتح اومنتله په دې کې یو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ یو سره بل صحابي دوی دواړه لاړو دوی چې لاړ کنه نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای دوی چې مدینه منورې ته رالو او مونږ له زیره راکو چې مسلمانانو فتح ومنتله نو موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لور رقیه رضی الله تعالی عنها باندې خوري په جنت البقیع کې اړولې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزاله تکنه نو لوري ډیره زیاته نه جوړه ورقیه رضی الله تعالی عنها د عثمان رضی الله تعالی عنه بیبي وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تنو دا ډیره زیاته نه جوړه وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایل وته زموږ سره غزاله مزه ته پاتشه ته د رقیه خیال ساته نوی اسامه رضی الله تعالی فرمای وای چې کله زمون لزیره د جنگ بدر د فتح راغې کنه نو په دغه ټایم کې مونږ په جنت البقیع کې د نبی اسلام په لور باندې خوري اړولې چې دا زیره راته میلاو شو دا زیره راته میلاو شو نو 2 صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته ولېګل او دا زیره ورکو مسلمانانو فتح اومنتله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره قیدیان مرګري کړو او را روان شو مدینه منورې ته قیدیان مدینه منورې ته راوستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوله د دې قیدیانو سره سوکو د دې سره سوکو پریدو قتل کو سچلو کو نو عمر رضی الله تعالی خپل مشوره وکړه وی د الله پاک پیغمبره زما رای داده او زما مشوره داده چې زه به توره راوالم زما چې په دې قیدیانو کې څومره رشته دار دي د هغې نه به زه سرونه وم قتل وي ټول وجنو زه به خپل رشته دار وجنم ابوبکر به خپل رشته دار وجني هر څه او نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ته به خپل رشته دار وجني توره به راوالو ځکه چې دې خلکو موږ د مکې نه رایستلي یو دې خلکو موږ ته ډېر زیات تکلیف راکړی دی د الله پاک پیغمبره هر یو تن به پاسې او د خپل رشته دار نه به سر ووي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابه کرامو ته فرمایي مال مشوره راکې د قیدیانو سره سوکو ابوبکر رضی الله تعالی پاسې دو د الله پاک پیغمبره زما مشوره دادا چې فدیه به واخلو آزاد بیکو فدیه به واخلو آزاد بیکو زمونږ د نسب خلق دی زمونږ د قبیله خلق دی کې دې شي سبا ایمان راوړي نو کې دې چې دوی ایمان راوړي او فدیه واخلو مونږ به مسلمانان نورم مضبوط کو اسلحه پیوالو نو ابوبکر رضی الله تعالی دا مشوره ورکړه وی د الله پاک پیغمبر فدیه به واخلو آزاد به کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عمره ته چې کنه نو ته د حضرت نوح علیہ السلام او د حضرت موسی علیہ السلام په شانتی ستا شان د حضرت نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په شان دی نوح علیہ السلام چې د خپل قوم نه ډیر تنگ شو کنه نو بد دعا وکړه وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله زمان د قوم نه په مخ د زمکه باندې ولاړ کور مپرید الله نخنیم سو کاله مې ورته تبلیغ وکړو سیوا د یو څو تنو چې هغې ایمان راوړی الله چې د دوی نه پیدا کېږي نو نافرمانه چې پیدا کېږي الله ولاړ کور ته پرېمه ده په مخ د ځمکه نوح علیہ السلام چې تنګ راغی نو د خپل قوم خلاف داسې خیرې کړی وي او موسی علیہ السلام بد دعا کړې وه وی ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم الله په دې مالونو باندې ورلا مهور ولا دا مالونه ورله ختم کا په دې زړونو ول الله مهر ولګو چې دنه نه بعد د سره ایمان نه راوړي الله د زړونو ول مهر ولګوا دومره تنکړم دومره ستړی کړم چې دوی دا فرعون د قوم ایمان نه راوړي الله په دې زړونو ول مهر ولګوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر استا شان چې ده کنه په شان د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دی چې هغه د خپل قوم نه تنگ را لبد دعا ورته وکړه تم د خپل قوم نه چې تنگ را لین ته وای سرونه تیرو
ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وستا شان چې د کنه په شان د ابراهیم علیه السلام او د عیسی علیه السلام دی ستا شان داغي په شان دی وی ابراهیم علیه السلام د خپل قوم د پاره دعا غواړي کنه ډیر نرم دی له ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام فرمایي و فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم الله چې زما تابعداري وکړه دا خو زمانه دی الله دا خو مسلمان دی خو الله چې څوک ستانه فرمانی کوي کنه نو ته غفور رحیم الله کو بخینه بیا مبخه کو چا زما تابعداري وکړه فإنه مني دا خو زمانه دی خو الله چا چې ستانه پرمانی کړي نو بیا ته غفور رحیم بخلی شي ابراهيم عليه السلام داسې دعا وختي وا او عيسى عليه السلام څه فرمایله و ان تعذبهم فإنهم عبادك عيسى عليه السلام په فرمایي الله کو ته ول عذاب ورکه خو ستا بندگان دستانه څوک تاسو نشي کولای دا عیسایان ستا بندگان دی الله کو تور له عذاب ورکان ستانه څوک تاسو نشي کولای هو ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کو بخنه دی ورته وکړه ته ډیر زور ور ذاتی نو بخله هم شي نو معنی دار چې الله کو عذاب ورکیم ستا اختیار خو کو الله او دی بخل نو خبي ځکه ته ډیر زور ور ذاتی نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي او استا شان پشان د عیسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام دی بهر حال نبی علیہ السلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشوره خوخه کړه وی د دې قیدیانو نه به فدیه واخلو او آزاد به کو د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دې خبره باندې زور نه رااله اگر چې د الله د طرف نه اختیار وو کو قتلویم تاسو ته اختیار کو فدیه ته اخلیم تاسو ته اختیار خو نبی علیہ السلام فدیه غوړه کړله فدیه بیا د الله د طرفه رټن رااله ځکه چې بعضې کسان داسې چې د هغوی په زړونو کې لږ غونته کې بعضې کسان چې مال طرف ته معمولي غونته کې میلان او ځکه چې مال غني دا فدیه خو به راته میلو شي نو الله تبارک وتعالى د طرف نه رټن رااله سخت رټن رااله نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې ناست یو جاړي عمر رضی الله تعالی عنہ راغی د الله پاک پیغمبر تاسو کوم خبره جوړی تاسو سترګونه ولې وخت کې بهيږي نبی علیہ السلام ورته فرمایل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض آیتونه تلاوت کړو چې الله تبارک وتعالى ته مشوره د عمر خوخوا چې دا ټول قتل شوی وي خو اختیار دا چې کو فیزه ته اخلي نو غسته شي ځکه د الله تر طرف نه عذاب را نه غي ځکه چې اختیار را کړی شوی وو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو د الله د طرف نه عذاب راغلی وي نو سیوا د عمر نه بالا بل څوک نو بچي سیوا د عمر نه علاوه بل څوک بیا نو بچي بهر حال فدیه واغستا د فدیه حساب چې دام بیا د حیثیت موافقو چې څومره فدیه به د کس نه اغستش نو د سلور زرو نواله تر زرو درهمو پوری فدیه د جنگ بدر د قیدیانو کې خوده شو چې څوک مالدارو نه هغه به سلور زره فدیه ورکي چې ډیر زیات کمزور دي نه هغه به زر روپۍ فدیه ورکي او چې بالکل طاقت نه لري هیڅ شی وسره نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بلا معاوضه آزاد کړو بغیر د فدیه نه عزت تاسو اړو سور کوي ما او کم کسان چې لیکل کولې شو کنه لیکل کولې شو نو د جنگ بدر قیدیانو کې نبی علیہ السلام هغه کسان منتخب کړو وستاسو فدیه د زموږ مشکومانو ته لیکل خو په جنگ بدر کې چې کوم قیدیان راغلي وو او هغه لیکل کولې شو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وستاسو فدیه دا شو چې تاسو دی کسانو ته لیکل خو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دغه شان لیکل زده کړو د جنگ بدر د قیدیانو نه لیکل زده کړو دا غي دا فدیه کې خوده شو بهر حال خلق پراتو او فدیه به ورکول او خپل قیدی به د ځان سره بوستو چې د مکې نه خلکو فدیه د خپل قیدیانو لګل کنه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم ابو العاص رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نو دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې راغلی و نو د خزه چې مواد د نبی علیہ السلام بیبي لور د نبی علیہ السلام لور زینب رضی الله تعالی عنها هغه د خپل خاوند د فدیه د پاره خپل د سرو زرو هار ولېګو نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د هار راغی کنه او داسې ورته وکتل ځکه چې د هر قیدی به فدیه راتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته کې خوده شو اذا الله پاک پیغمبر دا د پلان کې قیدی فدیه راغلی دا قبول کړي هغه آزاد کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا فدیه رااله
وی د ابو العاص چې کوم ستا زوم دی د هغه د طرف نه دا فدیه راغلې ده هغه آزاد کړئ. نبی علیہ السلام چې داسې وکتل نو هاري مخې ته پروت دی. هغه هاري راواغستو او داسې په لاسو کې اړه وراړو جو ښکته یې کتل د سترګو مبارکو نه یې اوښکې را روانې شي. داسې د ښار ته ګوري او جاړي. داسې صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام ښار ته ګوري او جاړي ولې. نو صحابه کرامو دې تپوس کو د الله پاک پیغمبر زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شو ولې جاړي څه وجه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هر دسی اړه وراړو په لاسو کې یره کوي ستاسو خوخی کنه نو دا هر دی قیدی ته واپس کړي او دې دسی آزاد کړي. وی دا هر چې دا د خدیجه ده د نبی علیہ السلام چې کومه بیبي وا خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شوی و دی وخت کې او دا زینب رضی الله تعالی چې کله و دی د کنه د دالور د خپل خار د خپل لور ته ور کړي. نو چې د دې خاون گرفتار شو نو هغه د فدیه د پاره نبی علیہ السلام لرولېګو. وی بابا ته وای چې دا والا زما خاون آزاد کا. نو نبی علیہ السلام چې خار ته وکتل خدیجه رضی الله تعالی عنها یاد شو نو په جړا شو هاري په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه وخت کې بيدي. نو صحابه کرام ته فرمایل وی کو ستاسو خوخه د خار واپس کړي دی قیدی ته د قیدی د آزاد کړي د قیدی د آزاد کړي. صحابه کرام هار راواغستو ابو العاص رضی الله تعالی عنہ ورکو وی دا واخله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا اوس زینب له واپس ورکا زما لور زما مکه کې پاتې شوی دا غي له واپس ورکا.